د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د بنگلادیش پر وړاندې د یوې 4 ورځنۍ او د بنگلادیش او سریلانکا پر وړاندې د یوې ورځنیو سیالیو 3 اړخیزې لوبلړۍ په موخه د متحده عربي اماراتو په لور وخوځېده. بل خواته د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ کې راشد خان او فاضل حق فاروقي ډیره په زړه پورې لوبه ترسره کړه. د پاکستان کرکټ سوپر لیگ په بیګانۍ لوبه کې چې د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ وشوه، افغان لوبغاړي راشد خان او فاضل حق فاروقي دواړه ښه وځلیدل. راشد خان د لاهور لپاره 4 او فاضل حق فاروقي د اسلام آباد لوبډلې لپاره 3 ویکټې اخیستې دي او حمید حسن د ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکی ټاکل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې پیاوړی چټک توپ اچونکی حمید حسن چې د افغان ملي لوبډلې په ګټه یې نه هیریدونکې سیالۍ ترسره کړي، د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د نوي روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا مننه.